سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. 40 څپرکی سپېڅلی جنګ یا د مصر او هاتي ترمنځ جګړه. موږ چې منفس ته ورسېدو، هورمهب له اشرافو او شتمنو کسانو وغوښتل چې سره راټول شي. هغوی چې راغلل، هورمهب ورته وویل: تاسې شتمن یاست او زه یو بېوزله کس یم. په کومه ورځ چې وزېږېدم نو د ګوتو په منځ کې مې د څارویو غوندې خوشایي نښتې ول. آمون پر ما برکت پیرزو کړ، زه یې لوی سړی کړم. اوس فرعون ماته حکم کوي چې د وینې زبېښونکي او بېرحمه دښمن مخه ونیسم چې د مصر پر لور را روان دی. زه دلته راغلم، په ډېرې خوشحالۍ سره مې واورېدل چې تاسې خپلو کروندګرو او مریانو ته ویلي چې جنګ پیل شوی او تاسې باید سرښندنه او سپما وکړئ. ښه مو کړي چې د خپلو مریانو او کروندګرو خواړه مو ورکم کړي او په دې ښار کې مو د خپلو محصولاتو بیه لوړه کړې ده. زه ستاسې له دغې سرښندنې راضي او خوشحاله یم. تاسې پوهیږئ چې جنګ یو لړ لګښتونه لري چې تر ټولو مهم پکې وسله او د عسکرو خواړه دي. زه چې دلته راغلم د دې ځای له مامورینو څخه مې ستاسې د مالیاتو اندازه معلومه کړه. پر دې سربیره مې ستاسې د شتمنۍ په هکله نور معلومات هم ترلاسه کړل. زه پوهیږم چې تاسې د دروغجن فرعون په وخت کې خپله یوه اندازه شتمني پټه کړې وه چې مالیه در باندې رانه شي. اوس د ریښتوني فرعون وخت دی او هغه د آمون په نوم پاچاهي کوي، نو تاسې باید خپله شتمني پټه نه کړئ، بلکې په ډېرې خوشحالۍ سره باید د مصر د دفاع لپاره خپله شتمني ورکړئ. له همدې امله باید تاسې ډېر ژر د خپلې شتمنۍ نیمه برخه ماته راکړئ. هر شی راکولی شئ، که هغه سره یا سپین وي، غنم، پسونه، غواګانې او یا هم د جنګي ګاډیو د تړلو لپاره آسونه. کله چې د هورمهب خبرې خلاصې شوې، ناڅاپه د اشرافو او خانانو شور ماشور شو. هغوی خپلې جامې څیرې کړې او هغو کسانو چې ډېر ویښتان یې درلودل منګول یې پکې خښې کړې او خپل ویښتان یې وشکول. دوی په ژړا ویل: موږ هیڅ هم نه لرو. درواغجن فرعون او د هغه خدای هر څه راڅخه اخیستي او موږ بېوزلي شوي یو. هغه کسان چې وایي موږ خپله شتمني پټه کړې ده دروغ وایي. د زاریو او نارو سرو تر ختمېدو وروسته هورمهب وویل: د درواغجن فرعون د پاچاهۍ په دوره کې ما پخپله ولیدل چې هیڅ چا ستاسې د غنمو یو وږی، یو منګی، د اوربشو اوبه یا د میسو یوه کړۍ نه ده اخیستې. درواغجنو مامورینو یوازې هغه ځمکې ونیولې چې د آمون د کاهنانو له لوري اداره کېدلې او پر کروندګرو یې وویشلې. په تاسې کې ځینې کسانو چې ډېرې ځمکې درلودې د خپلو کروندګرو په وسیله یې له دغو ځمکو خپله ونډه واخیسته او خپلې ځمکې یې هم هیڅکله کروندګرو ته ورنه کړې. له همدې کبله د درواغجن فرعون په وخت کې ستاسې یوه شتمني هم کمه نه شوه او آن ځینو خو وکړی شول چې په دغه وخت کې خپلې ځمکې زیاتې کړي. د هغه وروسته کاختي راغله او له دې کبله چې تاسې مخکې له مخکې د کاختۍ اټکل کړی و، نو ورسره مو غلې دانې هم پټې کړې او احتکار مو وکړ چې بیا مو غله په ډېره لوړه بیه خرڅه کړه. بله خبره دا ده چې زه نه غواړم ستاسې نیمایي شتمني وړیا ترلاسه کړم، بلکې زه غواړم چې تاسې د خپلې ظاهري شتمنۍ نیمایي برخه چې حتما ستاسې له حقیقي شتمنۍ څخه ډېره کمه ده ماته په پور راکړئ. دغه شتمني به زه په جنګ کې ولګوم او بیا به له جنګه وروسته بیرته ستاسې پور درکړم. شتمنو او خانانو یو بل ته وکتل، ویې ویل: که موږ تا ته پور درکړو نو ته به موږ ته په ضمانت کې څه راکړې؟ هورمهب وویل: د پور د ادا کولو لپاره زما ضمانت بریالیتوب دی او تصور کوم چې دغه ضمانت ستاسې لپاره ډېر اهمیت لري، ځکه چې که زه بریالی نشم د هاتي عسکر به دلته راشي او ستاسې نیمایي شتمني نه بلکې ټوله به د ځان کړي. زه پوهیږم چې تاسې د حساب کتاب او هوښیار خلک یاست، نو له ما به د دې پور په بدل کې ګټه او سود وغواړئ، خو زه هم چمتو یم چې تاسې ته سود درکړم او له هر یو سره به د سود په اړه جلا جلا خبرې وکړم. شتمنو ناڅاپه فریاد او ژړاګانې پیل کړې او ویې ویل: دا چې ته وایې له هر یو سره به د سود په هکله جلا جلا خبرې وکړې، دا د دې لپاره کوي چې موږ ته د سود راکولو نیت نه لري. پر دې سربیره زموږ دا تمه لا نشته چې خپل اصلي پور ترلاسه کړی شو، سود خو یې لا پرېږده. شتمنو په داسې حال کې چې ټنډې پر ځمکه موښلې وویل: اوس چې باید موږ بېوزله شو او خپل هر شی له لاسه ورکړو، نو غوره دا ده چې ځانونه د هاتي عسکرو ته تسلیم کړو. هورمهب وویل: ډېره ښه ده، زه چمتو یم چې ستاسې په خوښه چلند وکړم او له دې کبله چې تاسې غواړئ ځانونه د هاتي عسکرو ته تسلیم کړئ، زه هم خپلو عسکرو ته وایم چې راشي او ستاسې لاس و پښې وتړي.
په بیړۍ کې مو واچوي او ټول د هاتي عسکرو ته وسپاري. د هاتي عسکرو ته ستاسې سپارل ستاسې د مړینې په معنا ده، ځکه د هاتي عسکر به سمدستي تاسې ړانده کړي چې د خپلو تیلو د ایستلو په هرهټ کې مو وتړي او کله چې تاسې لاړ شئ نو زه به ستاسې ټوله شتمني ضبط کړم. شتمنو چې دغه خبرې واورېدې زګیروي پیل کړل او ځانونه یې پر ځمکه وغورځول. چمتو شول چې یوه اندازه سره او سپین هورمهب ته ورکړي. خو هورمهب د لاسا کړله وی ویل ما د دې لپاره راوغوښتلاست چې پوهېدم په دې ښار کې تر تاسې نور شتمن نشته. دغه راز زه خبر یم چې تاسې ډیر ځیرک کسان یاست، د خلکو په تاوان شتمن شوي یاست او په راتلونکي کې به نور هم شتمن شئ، ځکه چې د نړۍ خلک دوه ډوله دي. یوه ډله د عمر له پیله تر پایه بېوزله پاتې کیږي، دوی نشي کولی چې د نورو د تاوان له لارې او د هغوی د وینې په زبېښلو سره د بډایتوب لاره پیدا کړي. دویمه ډله هغه کسان دي چې د خلکو په تاوان او د هغوی د وینې د زبېښلو له لارې د بډایتوب لارې چارې زده کړي دي. که دغه ډله کسان په خپل ژوند کې 100 ځله هم خپله شتمني له لاسه ورکړي بیا به هم شتمن شي، ځکه پوهیږي چې څه ډول باید د نورو په زیان دوی شتمن شي. تاسې د همدې ډلې کسان یاست. که مو زه داسې وزبېښم چې د بدن شیره درنه وباسم بیا به هم بډای شئ، ځکه پوهیږئ چې د نورو د مزد او ګټې د لوټولو په وسیله د شتمنۍ د ترلاسه کولو لاره کومه ده. خو ډاډه اوسئ چې زه به مو دومره نه ټینګوم چې ستاسې شیره ووځي. تاسې شتمن کسان زما لپاره د میوه لرونکو ونو په شان یاست او یو هوښیار باغوان میوه لرونکې ونې له بیخه نه باسي، بلکې یوازې د دې ونې میوه راټولوي. بله خبره دا ده چې کله جنگ پیل شي نو شتمن کسان په تیره بیا د ځمکو خاوندان، سوداګر، د بیړیو خاوندان او مالداران خپله شتمني نور هم زیاتوي. که د بیدیا د شګو په اندازه د مالیاتو مامورین ورته وګمارل شي بیا به هم د هغوی شتمني ورځ تر بلې زیاتیږي او هغوی به حتی د مالیاتو له مامورینو څخه ګرمه واخلي، ځکه چې خپل غنم، د اوربشو اوبه، غوښه، نور محصولات به په ډیره ګرانه بیه پر هغوی خرڅ کړي. تاسې غم مه کوئ او په دې مه خفه کیږئ چې د خپلې شتمنۍ یوه برخه ماته راکوئ، ځکه چې په لنډه موده کې به تر هغه ډیره نوره بیرته ترلاسه کړئ. اوس لاړ شئ او د جنگ په وخت کې د لویو ګټو د ترلاسه کولو لپاره چمتو شئ او ځانونه نور هم چاق کړئ. کله چې جنگونه کیږي که څه هم زرګونه عسکر پکې مري، زرګونه کورونه پکې ورانیږي او اوسیدونکي مریان او وینځي کیږي، خو شتمن کسان، مالداران، د بیړیو خاوندان او سوداګر نور هم چاغیږي. بله خبره دا ده چې زه د هاتي د عسکرو له ځپلو وروسته غواړم سوریه ونیسم او د پخوا په شانې د مصر له خاورې سره یو ځای کړم، نو تاسې به له سوریې څخه ډیره ګټه واخلئ. له همدې کبله غوره ده چې د جنگ لپاره له پور پرته کله ناکله ماته ډالۍ هم راولېږئ چې پر پوځ یې ولګوم. اوس لاړ شئ، که غواړئ وژاړئ نو ساندې پیل کړئ، زه به ستاسې له ساندو خوند واخلم، ځکه چې زما غوږونه د میسو د کړیو په شان دي، ځکه زه پوهیږم چې که ژاړئ هم خو هغه سره او سپین به حتما راکړئ چې ما در څخه غوښتي دي. شتمن او خانان پورته شول او لاړل. هورمهب ماته وویل سین وهه، ښایي تا نن فکر کړی وي چې د جنگ د لګښتونو د پوره کولو لپاره له شتمنو کسانو څخه د قلنګ اخیستل ظلم دی او غوره دا وه چې ما د جنگ لګښتونه له هغو مالیاتو څخه پوره کړي وای چې د مصر له ټول ملت مو اخیستي دي. که څوک بېوزلي دي او که شتمن باید مالیات ورکړي چې په دې ډول ټولې پرګنې د جنگ په لګښتونو کې برخه واخلي. زه پوهیږم چې د جنگ د لګښتونو د پوره کولو لپاره له ټولو پرګنو څخه د مالیاتو ترلاسه کول د دې لپاره چې پر ټولو پرګنو یو شان فشار راشي یو خیالي کار دی، ځکه کله چې په یوه هیواد کې مالیات اخیستل کیږي که دغه مالیاتو اخیستل ډیر عادلانه هم وي بیا هم ډیر فشار پر بېوزلو راځي. لامل یې دا وي چې په دې وخت کې شتمن خانان او د کار خاوندان که د مالیاتو په نوم یوه میسي کړۍ ورکوي خو له بېوزلو څخه 10 کړۍ ترلاسه کوي. همغه ډول چې د مصر په هرمونو کې تر ټولو ډیر فشار پر هغو ډبرو راځي چې تر ټولو لاندې ایښودل شوي دي. په هره ټولنه کې د مالیاتو او بل هر ډول فشار د بېوزلو پر اوږو وي او د هغوی هډوکي ماتوي. زه د جنگ د لګښتونو لپاره له بېوزلو څخه مالیات نه اخلم، د دې لپاره چې ووایي هورمهب داسې سړی دی چې د جنگ لپاره یوازې له شتمنو څخه مالیات اخلي او له بېوزلو سره کار نه لري. سینوها له دې ټولو سره سره به بیا هم بېوزلي د دې او نورو جنګونو مالیات ورکوي، خو نن چې زه کوم کار کوم دا به ما ډیر مشهور کړي او په مصر کې به مې محبوبیت زیات کړي.
د سرو سپینو د راغونډولو، د نویو عسکرو د ګمارلو او دغه راز د نویو ګاډیو د جوړولو لپاره په منفس کې د هورمهب ایثارتیا تر هغه ډیر وخت واخیست چې مای اټکل کاوه. په منفس کې زموږ د پاتې کېدو په موده کې د هاتي عسکرو د نیل سیند په دلتا کې کروندې او کلي ورانول او خپل آسونه به یې په هغو کروندو کې څرول چې لا پاخه شوي نه وه. هغه تښتېدلي کسان چې له دلتا سیمې څخه منفس ته راتلل د هاتي د عسکرو د بېرحمۍ په هکله یې لړزوونکې کیسې کولې. هورمهب پر هغو کیسو ډېر خوشحاله و چې تښتېدلو کسانو به خلکو ته کولې. دی پوهېده چې دغه کیسې د دې سبب کیږي چې خلک د هاتي له سپاهیانو ډېر وډار شي او د مصر له عسکرو سره مرستې ته چمتو شي. هغه به ویل سینوهه ته به حیران شي چې زه ولې دلته ایثار شوم، ولې نه ځم او د هاتي د عسکرو مخه نه نیسم. خو زه له کافي عسکرو او جنګي ګاډیو پرته د هاتي جنګ ته تللی نه شم. بله خبره دا ده چې غزه زموږ په ولکه کې ده او زموږ ځواکونه هلته مقاومت کوي. له همدې امله تر یوه حده ډاډه یم ځکه چې غزه هغه غشي ته ورته ده چې د هاتي او د هغه د متحد آزیرو په ټټر کې نښتي او اجازه نه ورکوي چې هغوی په اسانه جنګي مانوره وکړي. هغه ورځ دې یادیږي چې ته له آزیرو سره د سولې لپاره سوریې ته تللی وې او ما تا ته سپارښتنه وکړه چې په هره بیه وي غزه له لاسه ورنه کړې. په هغه وخت کې ما د نن ورځې اټکل کاوه. د دې لپاره چې پوهیږي موږ سمندري ځواک لرو، د سمندر له لارې به مهم ځواک په غزه بندر کې پلی کړو او د هاتي د نظام تر شا به ځان څرګند کړو تر هغې ورځې چې د هاتي عسکر د سینا دښتې او د سوریې له غرونو نوي راتېر شوي مصر ګواښلی نه شي. نن سبا د هاتي سپاهیان یوازې په خپلو جنګي ګاډیو اتکا کوي او د هاتي د عسکرو قمندان فکر کوي چې په جنګي ګاډیو سره ډیر ژر مصر نیولی شي. دوی نه پوهیږي چې مصر د سوریې په شان له یوه هیواد سره توپیر لري ځکه چې سوریه د اوبه خور او اوبه لګولو کانالونه او ویالې نه لري، مګر د مصر په هر ځای کې د نیل سیند له سرچینې رانیولې تر لومړني ابشار یا ځړوبي پورې د اوبو لګولو ویالې شته او دغه کانالونه د هاتي د جنګي ګاډیو د تېرېدا مخه نیسي. خو زه یوازې د اوبو لګولو پر سیستم تکیه نه کوم. پوهیږم کله چې د یوه تېرې کوونکي پوځ مخه ونه نیول شي که یې په مځکه د اور سیند هم وي هغه پوځ به ترې راواوړي. خو زه غواړم په پوره ځواک سره د هاتي جنګ ته لاړ شم. اوس هم لاس تر زنې ناست نه یم او زما پارتیزانان او چریکي ډلې په سینا صحرا کې تل د هاتي عسکرو ته ستونزې پیدا کوي. داسې ورځ به نه وي چې د هاتي څو تنه عسکر یې نه وي وژلي. په کوز مصر کې چې د هاتي عسکر هر څومره وراني وکړي، کروندې ورانې کړي او خلک وویروي، نو د هغو کسانو شمیره به ډیره زیاته شي چې زما له سپاهیانو سره یو ځای کیږي. په حقیقت کې یو شمیر کروندګر چې په کوز مصر کې د هاتي د عسکرو د تیري له امله وږي پاتې دي د هورمهب په لښکرو کې شامل شول. یو شمیر کسان چې د آتون د خدایي په وخت کې بېوزله شوي دي هغوی هم د عسکرۍ لپاره په خپله خوښه راغلي دي. که څه هم د هورمهب د عسکرو شمیر ډیر نه و خو هغه دې ته له پامه پرته چې د آمون کاهنان به څه وایي یو حکم وکړ او ټول هغه محکومین یې خوشي کړل چې آتون ته د عقیدې لرلو په تور نیول شوي ول او د کار لپاره قانونو ته استول شوي ول.